تهجد اخر شپه کې کېږي 8 رکعاته تهجد یې کړي دي رسول الله مبارک. نو دوم کولی شي، څلورم کولی شي، شپږم کولی شي. عایشه بیبي فرمایي چې رسول الله مبارک کړي دي او 8 رکعاته تهجد کوي. څو رکعات دي سړی تهجد کې؟ څو رکعاته وکړي؟ دا مسلې خو موږ ځای په ځای بیان کړي دي او داسې سوالونه مخکې راغلي دي او د سوال د اهمیت لپاره بیا جواب کوو. اکثر عوام دا تپوس کوي چې د شپې د تهجدو څو رکعاتې دي. یو ګوره جایز دي او یو سنت دي، یعنی د پیغمبر طریقه سوا، د جدا خبره ده، او جایز د جدا مسله ده. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه عائشہ رضی اللہ عنہ روایت تے من بار بار بیان کریم دی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با شپی منز رمضان و غیر رمضان کی 100 رکعاته کو، 11 رکعاته بکو. همانگا دی مشکات با درسونو گلای وضاحت کرد چی دا با 11 سنگ جوڑی دو ویتر با سو کول. طولی مسئلی خپل جی که بین شوی دا دا تفصیل مقام نه خو 11 رکعاته باقی کول. اوس که څوک د پیغمبر د طریقه خپلول غواړي چې یاره زه بلکل په سنتو عمل کوم، نو بیا دغه تعداد دی سره د ویتره. او جایز کم سے کم 2 دي او زیات نه زیات حدی نشتی. کم سے کم د شپې لمونځ 2 رکعاته دی او زیات نه زیات حد نشتی. یو کس د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه تپوس کړی و د شپې د مانځه په باره کې. نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی صلاة اللیل مثنا مثنا 2 رکعاتے کوا. فاذا خشیت الصبح که سحر در رکعتون ویری دی بس یو رکعتو کا طول منز دی ویتر شو. و دیز کی پیغمبر آگا تا عدد ندے خوالے، طریقے و تا خوالے. دا عددی چوتا ندے خوالے نو دین دا فائدر ہوتا چی دا شپی دا منزه زیاد نزیاد عدد دا شریعت ندے خاص کرے. د شپې که ته تهجد کې 2 رکعاته دې وکړو، 4 کې، 10 کې، 20 کې، 30 کې، 40 کې، دا خبره تا ته واپس ده. که وایې چې پیغمبر بسې چل کوو نو د پیغمبر خو دغه طریقه وه. کله نه کله ته 14 رکعاته مونځ ثابت دي، هم په خپل ځای کې د هغې تفصیل شوی دی، خو غالبا طریقه څه وه؟ غالباً طریقه ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به 11 رکعاته مونځ کوو، 11 رکعاته. والله کبر دې سره ختمیږي، دې کې عجزي پیدا کیږي. دغه وخت داسې وخت دی چې د ریا نه لرې دی، څوک به درنه نه خبر او ته به د رب العالمین عبادت وکړې. دا د خوب د خوند د خوب ټیم دی، او چې ته د خوب د خوند دا ټیم الله له ورکړي. الله څه وایي؟ اوهو لذت النوم، د خوب خوند یې پرېښود او ما ته مخامخ ودرېده، دا د ما سره جوړ ډېره مینه ده. نو الله به در د هر څه قبول کړي انشاءالله العزیز. نو تهجد او تراویح دا کوئ. صحابه کرام به څنګه کولې؟ یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم په اعتکاف کې او په اعتکاف کې نو راووت بار د اعتکاف دا غځای نه. نو چې راووت صحابه په جومات کې نو ورته د جمع تهجد یې ورته په جمع وکړل. دې ته مینه وایي. ته وایې دا څوک نو درېږي. هغه خلک صحابه چې واپس شو یو بل ته الوي چې بیګا مو د حضور پاک مبارک سره تهجد په جمع کړی دي. هغوی نو ښه تاسو دا کړي دي ورېږې مونږ به م ځو. نو په بله شپه نور هم راغلل. نو رسول الله مبارک ورته راووته، نو تهجد یې ورته په جمع وکړل. نو هغوی چې خواره شو نو هغوی دا بیا خلکو ته ووایي چې مونږ خو حضور پاک مبارک سره تهجد په جمع کړی دي. نو په بله شپه جومات د خلکو ډک شو. دې ته شوق وایي. او هور نبی علیہ السلام سره تاسو تهجد په جمع کړی دي ورېږې مونږ هم کوو، جومات مکمل ډک. نو په بله شپه رسول الله مبارک راونوته، سحر راووته. نو صحابو ته یې او صحابه به څه چل کوو چې کوم هغه پوزکې ځان ته تاو کړی و د اعتکاف دپاره، نو هغه یې تاسې په کاڼو باندې ویشته چې که نبي علیه السلام په دې کې راویښ شو مونږ ته جمع وکړي. دې ته شوق